الله الرحمن الرحیم. تر ټولو د مخه خو زه ستاسې د ټولو ډاکټرانو شکریه ادا کوم چې تاسې د سخت مصروفیاته باوجود دا د نن ټایم رایستلی وو، تاسې مقرر کړی وو. نو زه ستاسې ډېره مننه کوم او ورسره انشاءالله الرحمن زه ډېر ټایم هم نه اخلم، او په دا وجه چې دا آخري مقرر چې دی هغه اریان چې دا مجلس ګرد وسو، ګرد بیان سو، پر چی شي بګایېږي. خو زه کوشش کوم چې تکرار یو شی هم نه وي پکښې. د روان صدر په اجازه، د ټولو سینیرو ډاکټرانو په اجازه، د پارټۍ د ایگزیکټیو په اجازه، تاسې به هم خامخا اوس فیسبوک لیدلی وي، خو یو بیډ نیوز دی چې په نورلای کې سردار اشرف کاکړ باندې قاتلانه حمله وسوه او هغه د دې جان ولاړ. دا به بیا مخته تحقیق کېږي چې وجوهات څه وو، پېښه څه وه. موږ خو چې دی لیدی او سره کښېنستو داسې یو پوزیشن نه موږ ته نه معلومېدی هغه ټایم. تر ټولو د مخه خو دا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ موجوده چې کوم بحران دی، رښتیا خبره ده، خبر هر څوک دی، خو دا ملګرو به د دیارلسو ویل چې ملګری مه کایږه، خبرې مه کوه، هر څوک به خبر. دا بحران نه دی یوې ورځې دی، دا نه د دوه ورځو دی، دا بحران ډېر زوړ بحران. دا جنگ په پارټۍ کې بالکل موجود. عزیزانو ډاکټرانو صاحبانو، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ زه چې کوم ټیم راتلم نه یو تنظیم درلودی، نه یو سټرکچر وو، نه ابتدایي نټو، نه علاقایي نټو، نه مرکزي وو. خو دغه یوه جذبه وه چې یاره دا د پښتنو پارټۍ ده، د پښتون وطن و، د پښتون قام دپاره کار کوي. نه داسې آیین وو، نه داسې منشور وو لکه دا نن چې موجود دی. خو موږ پارټۍ له راغلي وو، پارټۍ کې موږ ملګرتیا کړې ده. زه نن هم دا دعوه لرم او هر وخت هم لرم چې و دې پارټۍ ته رښتیا خبره ده آئینی تنظیمي ډانچه تر ټولو اول دا د رضاق لالا مرحوم منت پیش دا دلته دا کار شروع کړی. خو ورسره رحیم صاحب یو حامل سړی وو، یو فاضل سړی وو، یو لیکوال وو. د هغه په مجلس عام سړی ګرځ نه پوهېدی. پروفیسر، ډاکټر، تعلیم یافته خلک باقاعده په پوهېدل. او په جلسو کې هم د رضاق لالا مجلس په خلکو ډېر ښه اورېدی، ډېر خلاص قاعدې یې سړی. خو رفته رفته پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خدای تر دغه ورځې راورسوله چې هم یې آیین پیدا کړي، هم یې منشور پیدا کړي، هم یې تنظیم پیدا کړي. دا ډېره د خوشحالۍ چې دا کار ډېر ټیک دی. په دې وجه چې رښتیا خبره ده چې په کومه ادارو کې آیین وي هغه د ښه سبا سره مخامخ، په کوم کور کې چې تنظیم وي هغه کور د ښه حالاتو سره مخامخ. پارټۍ هم دغه یو شی ده، خو پر دا باندې موږ کار کوو. خو د بده مرغه په ګرد صوبه کې
په ګرد جنوبي پښتونخوا کې تنظیم و، خو په چمن کې دا تنظیم نه جوړېده. انتهایی ډېر کوشش به موږ وکړو، خو دا تنظیم په چمن کې تر ننه پورې هغه بنیاد یې نشته چې کوم پکار. او دا خانو چمن پخوا یو ځای و، نن یې جلا ځلي. د دې تر شا یو څوک کارپرما خامخا، خو پارټۍ د پارټۍ اګزیکټیو خپل همت خپل کوشش هر کله کاوه. دا د 14 الیکشن دا زموږ تنظیم دې ځای ته رسېدلی و چې موږ د 14 الیکشن چې کاوی موږ یې وختي ریزلټ راوایستی چې دا سیټ موږ ګټو او په دونې ووټو یې ګټو. د دې وجوهات رښتیا خبره دا د تنظیم و، او ورسره د دې تنظیم کار لپاره رښتیا خبره د عثمان خان شهید دا ګډ کار ترسره رساوه، او موږ ګډ صوبایي اګزیکټیو ورسره ملګري وو. دا الیکشن چې وسو تاسې ګرد بیا ډاکټران یاست، بیا ګرد به انشاءالله الرحمن د پي ایس او سره وتلي ځوانان یاست. پي ایس او یو ډېر اهم رول د دې پارټۍ په جوړېدو کې لري. دا 14 الیکشن خو موږ وګاټئ. موږ قومي اسمبلۍ هم وګټله، موږ صوبایي اسمبلۍ هم وګټله. خو رښتیا خبره دا ده زموږ چې کوم منسټران صاحبان وو، زموږ چې کوم ایم پي ایز وو، زموږ چې کوم د قومي اسمبلۍ ممبران وو، هغو هېچا هم د پارټۍ تنظیم نه قبله. ما په ساینس کالج کې دا خبره په هغه شپو کې هم په ګوته کړله چې لالا ته نه مسلم نګه یې، نه پیپلز پارټۍ یې، نه جمعیت علما یې، پر دا خپل حال لږ سوچ وکړه، که نه ته به د ډېر بد حالاتو سره مخامخ سې. چا منله یا یې نه منله. ډاکټر صاحبانو هر څوک پر خپله ټیکۍ یې ور اړوئ، چا د اکا زوی پیدا کوي، چا د ماما زوی پیدا کوي، چا تربور پیدا کوي، چا نږدې عزیز و قریب پیدا کوي. ګوره زموږ ابتدایي یونټان، زموږ علاقایي یونټان دا د ډېر بد حالات کې دا ملګرو ژوند کړی دی. د کور د خوا پرېشر خو پرېږده، د غربت د دونې پرېشر و چې زموږ ملګري نن هم داسې شته چې بلکل زه به درته وایم چې دی یونیورسټي دی مګر ماشاءالله مې کور نن هم ډوډۍ نشته. دا موږ پرېښول، دغو خبرې ته موږ اهمیت نه ورکوئ، او د دې کارکنانو د محنت په نتیجه کې دغه اسمبلیانې جوړې شوي. نو چې تنظیم د منځه ولاړی، رښتیا خبره د پارټۍ به خامخا د دې حالاتو سره مخامخ کېدل. او ورسره نور خبرو نه ځو، نه د چا تصدیق کوو، مګر حقیقت په کار دی چې هر څوک یې بیان. موږ دا کوشش هر ټیم کوئ چې لالا پروا نه دري د سنټرل کمیټې میټینګ دې نه دي کېږي. موږ پوهېدلو په دې چې ته ولې نه راغواړې، موږ په دې پوهېدلو چې ته د دې فورم مختار ولې نه شې کولی، موږ په دې پوهېدلو چې دا تا کوم عملیات ستا منسټران، ستا قومي اسمبلۍ، ستا سینیټرز یې کوي، ته د دې جواب نه لرې. دا خبره نه ده، دا نه د چا څه پټه ده،
موږ بالکل زه به وایم چې موږ بدترین کردار په دې صوبایي اسمبلۍ کې ادا کړ. زموږ منسټرانو ټول یو نه ټولو د هغه کردار نه ولاکه د ابتدایي یونټ سړی ورتلی سوی، نه ولاکه د علاقې انسان ورتلی سوی. البته بله خبره دا پکښې ده، ګوره پاټیانې لاندې ملګري خرابوي یا مټ خرابېږي. زموږ پاټۍ مرکزي پاټۍ خرابه کړله، هېچا نه ده خرابه کړې. ستا ګرد منسټران د مرکزي پاټۍ ممبران، د مرکزي اگزیکټیو ممبران، د دغو څه عمل؟ آیا داسې یو څوک ورتلی سوی؟ یو خبر یې ورته کوی سوی؟ یا ده بیا اورېدله؟ خامخا به پاټۍ د دې حالاتو سره مخامخ کېدل. نو لہذا دا اوس نږدې د عثمان خان د شهادت بعد چې کوم پوزیشن جوړېدی چې ملګري به تقریرونه کول، یو به د اسمانه ګایدي بل به د ځمکې ګایدي. زه به هم کنفیوز وم، کارکون به هم کنفیوز و، ولس به هم کنفیوز و چې دا څه وایي. دا د هغه دیارلسو تر اوسه پورې که چیرې دا میټینګان کېدی یا سنټرل کمیټې کېدی یا صوبایي کمیټې کېدی، دا پوزیشن نه جوړېږي. خو د ځینو ملګرو په ذهن کې دا فکر و چې یاره پروا نه لري، موږ دوی به یو پارلماني پارټي جوړو. دا ما اورېدل، زه د یو چا نوم درته اخلم، ول پروا نه لري. یا که په ژوب کې دا ملګري نه و، موږ جعفر مندوخیل چې دی دا شاملو. که په کوټه کې پلانی نه و، بیا پلانی مستندګۍ شاملو. ګوره د ملګرو رویه دومرې بدله سوې وه او واقعیتا اسلام آباد سړی ګرځوي، په دې کې شک هم نشته. واقعیتا پارلمان خلک بدلوي، مګر نه، زه به دا وایم چې یو انقلابي یو آئیني انسان قطعا نشي بدلولی. هغه څوک بدلوي چې هغه لوږه نه وي لیدلې، هغه څوک بالکل بدلوي چې هغه د یو خان د کوره، د یو نواب د کوره، د یو سردار د کوره. ما به څه بدل کړي یار؟ زه خو په کور کې سهار هم چای نه لرم، ماښام ډوډۍ هم نه لرم، ما نشي بدلولی. ولې ما په ډېر جدوجهد، ما په ډېر لوی محنت باندې دا پارټي دې ځای ته رارسولی. اوس دغه اوس د نومبر میاشت ګوره موږ پارټۍ نه ده ماته کړې، نن دې هم واورې، نن هم وایو چې موږ پارټۍ نه ماتو. د عثمان خان د قبر دپاره، د دې د کنسټرکشن دپاره دا ملګرو میټینګ راغوښتی و په جناټو. ما ته مونږ د میټینګ ته راس، زه چې میټینګ ته ورغلم، دوی دا مجلس کېښوي، دا ایجنډا یې کېښول چې دا ایجنډا د لحاظه دا اوس جوړېدل غواړي، خلکو ته تګ غواړي، د خلکو سره مرسته کول غواړي. ما ویل نه، دا مجلس دلته نه باسو. ول بیا څه په کوو؟ ما دا پارټۍ ته ورکړه. پارټۍ به دا کار کوي، موږ دوی به دا کار نه فیصله کوو. بیا دا ملګرو ویلې چې تاسې زیری دی، ایسا روشان دی، زما نوم یې واخلئ چې ته دا مجلس بیا مخته وکړې. د دا خبرې دپاره ما محمود خان ته ټلیفون وکړئ، ده ویل سبا سهار یا بل سبا سهار راسو. موږ درې سره ورغلي. اول مو دغه مجلس ورته کښېښود. ده ویل دا به خدای خیر کړي، ما یو انجینر و د ما سره په جاز کې و، بیا هغه ما ته وویلې چې دا موږ جوړوو، انشاءالله الرحمن دا به جوړ شي. بیا د پارټۍ پر دا ګرد پوزیشن سره وګایي. ګوره هغه دا په ذهن کې جوړه کړې وي، ولالا زه د رضا محمد سره یو منټ هم پارټۍ نه کړم.
زه د بابک لالا سره یو سیکنډ هم پارټي نه کوم. موږ ورته وویل لالا دا ګرد هغه انسانان دي چې دا چا 50 کاله په دې پارټي کې کېږي او بیا اوس د ژوند پر هغه ځای ولاړ دي مرګ نه دي معلوم چې زه مخکې مرم که هغه مخکې مري. بابک لالا ناجوړ دی راځه اوس په یو کال ژوندی یا به شپږ میاشتې ژوندی دا نوم به نه پرېږدو که څه ولیان یې خو د ډېره کوششه بعد موږ د غیر ولاړ سوي یو مجلس هم سرته نه ورسېد. 2-3 ورځې بعد بیا دا ملګرو ماته وویل چې دا مجلس بیا مو محمود خان ته بیا ټلیفون کړی ما موږ درځو بیا موږ ورغلي بیا مو د هغه تکرار ورسره کړی بیا د ده د هغه جواب و چې یوه کار هم نه موږ تر پروا نه لري هېڅ مسله نه ده خدای به خیر. بله ورځ بیا یو څو ورځې بعد دا ملګرو راټول بیا ما ټلیفون ورسره وکړي بیا ورم رښتیا خبره ده په دا ورځ نو موږ هم لږ ترخي اته کړې ده نوره ترخي مې نه ده کړې موږ ټول چې دا کار به خامخا کوي د هغه به پارټۍ د هغه به زموږ اګزیکټیو وي د هغه به زموږ آیین وي د هغه به زموږ منشور وي پر د هغه لار به ځو دا به خامخا کوي. ول دا خلک پارټۍ نه کوي ما ورته موږ یې ذموار یو کوي موږ راولاړ شو رضا احمد ته ټلیفون وکړي رضا احمد رالي کوټې دغه 3 کسان موږ د هغو سره بیا کښېنستو. رضا احمد ته به م د دنیا خبرې کړي د دنیا په دې مراجع کې چې لالا ستا یې خوښه ده دا ټیک دا باید امام مختیار خان ته ټلیفون وکړي پېښور چې لالا هغه د هغه اراده دا وه چې د سنټرل کمیټې میټینګ یې راغوښت هغه وویلې چې لالا ټیک دی چې ته یې وایې مې راغواړه تر هغه ساعت یې نه راغواړو چې ته ووایې دا هغه باید یې بیرته بیا دله ولاړ ورته وویل چې موږ دا کار کړی دی لهذا دا کار کوو. ما ته ویل تا ولې مختیار ته ټلیفون وکړو ما ورته دا ضرورت و خامخا به ما کوئ. رضا احمد سره مجلس کړی بیا ګرد پاټیانو کې دا ترخیانې پیدا کېږي په کورونو کې پیدا کېږي په ورونو کې پیدا کېږي دا یوه مسله نه ده خو بالکل یې جواب ووایي اوس یې نه کوم. رښتیا خبره د مجاریانو سره چې اوس موږ څه وکړو موږ به خامخا دې خلکو ته ویل چې لالا موږ دا خاصه جواب سوي ده دا مجلس لپاره دا و مختیار خان د مرکزي کمیټې میټینګ راوړي د مرکزي کمیټې میټینګ زموږ 1.5 ممبران جنوبي پښتونخوا شمالي پښتونخوا په کراچي پکښې په دا کې 90 ملګري داسې دي چې هغه پر دې جهان نسته د وفات سوي دي څوک شهیدان سوي دي 3-4 ملګري داسې وو چې هغو پارټۍ پرېښتې وه 110 ملګري داسې وو چې هغه موجود دا پورته ته اطلاع باقاعده سوي چې پر پلانې تاریخ پر پلانې ځای و هر چاته دعوتنامه رسېدلې سنټرل کمیټې میټینګ وشو په سنټرل کمیټې په میټینګ کې 80 ملګري حاضر 3 کسانو پر ټلیفون خبره کړې چې موږ مجبور وو ضرورت مو درلودی نه سوای درتلای دا زموږ مجلس اوس چې سنټرل کمیټې 80 کسان دا خبره غلطه کړي چې لالا محمود خان چې کوم کارونه کړي دي زموږ چیرمن صاحب دا موږ ګرده غلطو دا ټیک کار نه دی لهذا پر 28 پر 28 تاریخ موږ کار راغلو دا خو د پارټۍ آیین دی پروت
نه موږ دی غلط کار کړی دی، نه موږ غیر آیوني کار کړی دی، نه موږ غیر قانوني کار د پارټۍ د مطابق کړی. او بیا په پریس کانفرنس کې د هر چا دا دغه و چې یاره دا به یو نوې پارټۍ اعلانوي. دا دونې لوی په لوی تعداد ملګرو راتګ یا دونې لوی ساقیان هلته راتلګ یې د هغو خیال دا و. پریس کانفرنس تاسې ولیدئ، تاسې به ویلی پوه شوې. نو لہذا دوې درې ورځې بعد د پریس کانفرنس وکړئ، تاسې ولیدئ. ګوره څونه د افسوس کار دی. ګوره یو وخت داسې و، دا د بیا زه به ووایم چې د تاریخ جبر دی. دا رحیم صاحب به د ده سایډ ته ناست و، هغه به ودرته ویل چې دا ټیک دی، دا غلط دی، پر تا دا ځو، پر تا دا. چا رنګ و اکرم شاه لالا بیا ګوربړ سایډ ته ناست و. دا پارټۍ په یو تنظیم، په یو مشوره، په یو آیین چلېده. خو نو نن د تاریخ جبر دی چې د رحیم صاحب پر ځای باندې زیارتوال ناست او د عثمان خان پر ځای باندې قهر خان ناست. اوس نو تاسې ودې ته وګوره، نن هم تی دا پریس کانفرنس خامخا به ته یې محسوس کړی و دلته زیارتوال څه وایي؟ امریک یې خامخا کښوي او بیا د دروغو خبره داسې مخته تللی هم نیسي. کوږ بار تر مزده کتل نشي رسېدلی. دی ورته وایي چې عثمان مرحوم تاسو ولیدل، عثمان شهید دی یاره، او د پښتانه شهید نه دی یې کړی، د لر ور افغان شهید دی، د پنجابي، د سندي، د بلوچ دا دومره لوی قبرستان کې چې دا انسانان راغلي وو، هغه د چویل سپورټ کار راغلي وو، هغه په یو اراده دلته راغلي وو، یو اراده یې کړې وه چې دلته راغلي وو. نو چې پارټۍ دا ځای ته رارسي او د پارټۍ لیډرشپ دې ځای ته رارسي، اوس تاسې خپله وګورئ، ته یې خپله دا فیصله وکړه چې دا کار ټیک دی که غلط. پر افغانستان لګایږو، پر پنجابي استعمار لګایږو، د ده پر وزیر خارجه لګایږو. دا څه شی نن هم زما دپاره محترم، نن هم ورته وایم چې نن هم پر 28 پر 28 تاریخه کانګره ده، هېڅ نه دي سوي، پروا نه لري. کانګرې له راسې ته زما لیډر یې، موږ ستا کارکونان یو. خو دا کار پرېږده چې تا دې څوک درښیي، د هغو ذاتي ګټه بېشکه پکې دا منم، مګر قانوني، اصولي، قانوني، آییني، تنظیمي یوه ګټه نشته. او دا ورته وایم چې تا اوس جلسه وکړه، ته پخوا په خبر یې. دې کارکونانو به د خپل د جیب په وس زموږ د وطن د سرمایه‌دارانو پر ملګري، د ډاکټرانو په ملګري، د انجینیرو په ملګري به موږ ته خپله یې چانده راکړه، موږ به دا جلسې کول. نن تر 3 کروړه زیاتې پیسې دې خرڅ کړې. او بیا ما زه دا سړی نه پېژنم، تر اوسه پورې به راته پېژنم چې هغه حسین ګور ته ولاړ دي، وایي یاره د ګردو شهیدانو فوټو دلته شته، د یو عثمان خان شهید فوټو ولې نشته؟ دا پوښتنه د تاسو ولس کوي، زه نه کوم. زه بې پاداروت بیا وکړم. دا د پارټۍ نن پوزیشن ستۍ تر مخ نه په زور پاچاهي کېږي، نه په یارۍ پاچاهي کېږي. موږ چې سره یو ځای سوي یو زموږ په مابین کې یو سور کتاب، نن هم د هغه کتاب تابع یم
او هر چاته وایم چې د دې کتاب تابع شه بیا به ولس راټاکي. نو لہذا ډاکټران صاحبانو دا پوزیشن دی صحیح د رښتیا کې څوک غندنه کوئ ولې کوئ ولې وایي چې دا غلطه ده دا ټیک کار نه د دې لپاره نن پارټۍ صفا خبره ده پارټۍ بالکل پر نیمې ماته په ګرد وطن کې پر نیمې ماته نه زه دا دعوه لرم چې 100% پارټۍ زما سره ده نه دی دا دعوه کولی شي ځای 50% ده ځای 10% ده ځای 40% ده دا یې پوزیشن دا ته څه وکړي د دې قامه سره دې څه وکړه د دې وطن سره دې څه وکړه د دې پارټۍ سره دې څه وکړه او د څه دپاره دې وکړه په دې نه پوهېږي خو نو دا به بیا وخت ښکاره نن هم زه ډېر احتیاط کوم بیا هم زما په دماغ کې راشي خو زه تنیس نه کوم نه ګایېږم که دوی وګایېدل بیا به جواب ډېر بل رنګه ورکوي خو نه کوو نه کوو زموږ پارټۍ موږ یو به د ده څه دا خواست کوو چې دا کار پرېږده پر 28 پر 28 تاریخه باندې کانګره ده یا دا نوې ډرامه ده بله چې زه پر 19 تاریخه بیا دا کار کوم په دې پوهېږو نه تا ته چې په غوږ کې چا وایي د کومه قصه دپاره چې هغه یو لاک حاصل هغه کس کتان نه شي حاصل کېدل موږ په دې کار پوهېږو خو نه ورونه موږ ته زموږ دوست یې زموږ مشر یې ګرد پارټۍ زموږ ملګري دي د هېڅ چا سره زموږ یوه بنده نشته مګر و آئیني تنظیمي بنده شته د آئین پر لار به ځې بیا ته هم محمود خان یې هم زما چیرمین یې هم زما هر څه یې که دا کار نه و په خدای که د تېر زحمت سره یو سیکنډ هم لاړ د دې خوشحاله سره ورکه یو منټ ولاړ چې لاس واله د عثمان خان زوی خو د دې لپاره ورته کوم چې دا آئین زما په مابین کې دي پر دې به عمل درآمد سره نو واقعیتا موږ دې ډېر وخت واستئ او دوی ته یوه خبره بله هم کوو نصیحت نه کوو ګوره ته دې داسې کم ډاکټران یاست چې د انتهایي غریب کم ډاکټران یاست که نیتونو یې کړه د پښتانه ډاکټران نه یاست د ګرد وطن ډاکټران یاست د هر خیل ډاکټران یاست د هر قوم ډاکټران یاست موږ ډېر غریب وطن به دی ډېر غریب ولس به دی واقعیتا اوس هم موږ په دې کیسې مال کوو اوس هم ته ډېر د مریضانو سره خو مریض څه شي وایي زه مریض یم مریض ستا خندا وایي که تا ورته وخندل زه نیم جوړ یم که تا د ما سره ښه رویه وکړه زه نیم جوړ یم که تا د ما سره ښه احوال وکړي زه نیم جوړ یم خو ستا د وخت خیال به هم ساتم ستا د ټیم خیال به هم ساتم دغه یو خواست کوو ټولو ډاکټرانو ته چې پر خپل وطن پر خپل کام د خپل کام د ولس د بچیانو نن ما یو ویډیو لیدلې ده تاسو به هم خامخا لیدلې چې د یو چا په کور کې 3 نجونې دي د ډېر بد حالت سره ژوند کوي یقینا د زړه مقام یو خو ګرد وطن د هغه د راتباه او برباد نو ستاسې ډېره مننه موږ ستاسې ټایم واخیستی ستاسې وخت مو واخیستی او ستاسې بیخي کور ودان دا پوزیشن دی دا حالات دي یوه خبره هم ولا کوم یا سیاسي سره کړې ده خوشحال وزیر تاسو ته د خپل وطن او د خپل کام او د حالات ترتیب تر مخ شوی دا مجلس دی تاسو کې وګورئ ملګرو پوه شوې بیا مننه وسلام